یو خبره ده په یو کلي کې درې ورونه خپل مور و پلار سره اوسېدل په کم کې چې بیټو او چیټو په دکان کې پکوړې خرڅولې او میټه په بازار کې ریړه باندې فروټ خرڅول. راشه والے کیلا 300 روپۍ درجن او سیوان 1500 روپۍ کیلو. ما سره هر قسم تازه فروټ میلويږي خواږه میټه وزونه کوي چې پدې کې یو کس راشي. رورجانه سیوان په څو ورکوي؟ 1500 روپۍ کیلو ورکوم. وروره فروټ دومره قیمت ولې خرڅوي؟ زما وروره رمضان کې دغه فروټ ټولو نه ارزان زه خرڅوم، که بل ځای ته ورشي نو په 1000 روپۍ کیلو به درته میلویږي. تاسو خلک په دې میاشته کې پیدا وچاته وئ، په دې میاشته کې شیطانان خو بندیږي، خو د تاسو په شانتي خلک چې کمی د شیطان په جامه کې دا همیشه د پاره وي. او هلو تمیز سره خبرې کوه، که فروټ الې واله کني دلته نه رک شه. رورجانه خفه کېږي ولې؟ یو درجن کیلې او سیوان راکا. بیا میټا دې کس ته کیلي او سیوان ورکی او دا کس دلته نه لاړ شي نو میټا ځان سره سوچ کوي. هی وا مزه یې وکړه، اوس په زه په دې رمضان کې خلک ښه لوټ کوم او ډیر زر به دکه شانتې مالدار شم. خو بل طرف ته بیټو او چیټو په ښه پیماندارۍ سره پکوړې خرڅولې. رورجانه ستاسو پکوړې مزیدارې هم دي او ارزانې هم دي، زړه مې غواړي چې بس خوړی او خوړی مې. ها رورجانه دومره هم مه خوره چې بیا ډاکټر ته ورشي، ځکه د پکوړو ډیر خوراک هم د صحت لپاره ښه نه دي. صحیح خبره تا وکړه بیټو. ښه بیټو وروره یو پاو پکوړې راکه ګرمې ګرمې. ټیک ته رورجانه زه اوس درکوم ګرم او ټیسټ نه بھرپور پکوړې. په دې کلي کې نصیبه کینچي خپل رور او بابي سره اوسېدله. نصیبه کینچي ته همیشه دلته خوبونه کوي، کله کله خو د کور کار کې خپلې بابي سره مدد کوه. رورجانه زه کارونه نشم کولی، زړه مې نه غواړي چې کارونه وکړم، د یوه خور د یم لکه مې زما خیال ساته، زه نشم کولی کارونه. ها نه درته وایم د کار نه، دا راته ووایه چې نن دې روژه نیولې ده. نه مې ده نیولې روژه، د لوږې د وجې د ما کې ویټامین سی کمزوري راځي، زه روژې نشم نیوی. ته زما خورې په دې وجه دې آرام سره پویوم، روژه به خامخا نسي، دا په مسلمانانو باندې فرض ده. زه سمه ده ته آرام وکړه، د روژه ماتې ټیم ده، زه ورځم چې روژه ماتې وکړم. زه هم مسلمانه یم، زه هم روژه ماتې کوم، ځکه د روژه ماتې ډېر زیات ثوابونه دي. بیا د ماښام میټا بیټو چیټو خپل پلار ته پیسې ورکي نو پلار ورته ووایي بیټو چیټو ستاسو دا پیسې دومره کمې ولې دي؟ کله چې ستاسو ورور میټا ته وګورم د نن ډېرې زیاتې پیسې ګټلې دي. د بیټو چیټو پلاره زه تا ته څه ووایم، میټا زما بچی ده، ځکه یې دومره ډېرې پیسې ګټلې دي، دې ته د واده بندوبست وکړه. د مور پلار چې دا خبرې واوري نو بیټو او چیټو ډیر زیات خپه شي، بل طرف ته میټا چې کم وي دا ډیر زیات خوشحال شي. نو بیټو خپل پلار ته ووایي سمه ده پلار جان او مور جانې، تاسو میټا ورور ته واده وکئ، موږ نه خفه کیږو، خو ما او چیټو ته هم شاباس راکوئ، موږ هم ډیر زیات محنت کوو. زما وروره شاباسي خو به تاسو ته هله میلویږي کله چې تاسو دواړه زما په شانتې ایماندارۍ باندې ډیره پیسه وګټئ. واه بیټا شاباس. بیټو چیټو لږ شانتې وشرمېږئ خپل ورور نه چې څومره ډېرې پیسې ګټي په ایماندارۍ سره. خو پلار جانه مونږ هم ښه ښایسته پیسې ګټو، ښه ډېر محنت کوو او خپله خوله بیوو، ښه ښایسته پیسې ګټو. پلار جانه مور جانې بیټو ورور صحیح خبره کوي، مونږ هم ښه ډېر محنت کوو او ښه حلاله پیسه ګټو. پلار جانه مور جانې ما ته داسې ښکاري چې میټا ورور په 2 نمبرۍ سره پیسې ډېرې ګټي. ته کشرې او کشر اوسېږه، دا فضول خبرې مه کوه، کني په وهلو به درنه چمړه وبسم. چپ جګړې مه کوئ او تاسو درې واړه زما خبره واورئ، که ما ته پته ولګېده چې تاسو په بېایمانۍ سره پیسه ګټئ نو بیا به ستاسو خیر نه وي. بیا په بله ورځ بیټو او چیټو خپل دکان ته راشي نو دې یو بل ته ووایي بیټو وروره دې کې خو ماته څه چل ښکاري، مونږ سهار نه تر ماښامه پورې ډېر زیات محنت کوو، خو بیا هم میټا مونږ نه ډېرې پیسې ګټي، دا څنګه کیدی شي؟ او ورورجانه ستا خبره ټیک ده، په دې کې ما ته هم ضرور څه چل ښکاري. بیټو وروره مونږ ته څه کول پکار دی، هسې نه چې میټا ورور په دې مبارکه میاشت کې کوم غلط کار کوي. او ورورجانه یو کار کوو، مونږ په ډېر آرام سره د دې پلټنه وکړو. سمه ده بیټو وروره ورځو ورپسې.
بیا بیټو او چیټو دلته نه روان شي. دلته د یو ونې خوا کې ودرېږي او میټا ته ګوري. نو دلته یو ګاک میټا ته راشي. جان کجور 100 روپۍ کیلو دی. کجوري 1500 روپۍ کیلو ورکوم. وا دومره قیمت کجوري. وروره ته ولې خپله ونو ته ورخیجې را ماته ویسه. نه زه ته ولې کومه شادو ښکاروم چې ونو ته وخیجم او دا به راوشو کوم. ورور جانه ته خو ماته بالکل انسان هم نه ښکارې. خو خیر یو پاو کجوري راکه نو مجبوري ده. میټا په دومره قیمت ریټ باندې چې کله وویني نو بیټو او چیټو ډیر زیات حیران شي. ودی قتل بیټو وروره ما خو درته ویل چې میټا ورور ضرور 2 نمبري کوي. بیا دا کس دلته کجور واخلي او لاړ شي او دلته کې نصیبه کینچي راشي. جی څه پکار دی تا ته؟ ما سره هر قسم خواږه خواږه میوه شته د ستا په شانتې. ما ته 1 کیلو سیوان پکار دی. هسې ته هم ډیر ښایسته یې. د تعارف کولو ډیره مننه. زه اوس تا ته درکوم 1 کیلو سیوان. هسې په 100 روپۍ ورکوې دا سیوان. دومره خوږه یې تا نه د پیسو اخیستل زړه نه غواړي. ته همداسې یوسه. ته زما دپاره دومره نقصان ولې کوې؟ ته مې چې ولیدلې زه ډیر زیات خوشحال شولم. هسې هم میټا په کاروبار کې د نقصان پروا نه کوي. ته بس روزانه راځه ماته چې څه دې په کار وي وړه او زه به د ستا دیدن کوم. بیټو وروره د میټا په دې رمضان میاشته کې څنګه حرکتونه کوي. یو طرف خدا دا فروټ ډیر قیمت خرڅوي، بل طرف د جنکو سره داسې بې شرم خبرې کوي چې دا ډیره زیاته ګناه ده. او ورور جانه ته ټیک وایې. زه ورځو چې مور پلار ته ووایو. بیا بیټو او چیټو راشي کور ته مور پلار ته دا ټولې خبرې وکي. هاي الله ما خو کله سوچ هم نه کړی چې زما زمن بهر مې پیسې ګټي. وګوره بیټو او چیټو که ستاسو خبره غلطه وي زه به تاسو دواړه نه پرېږدم. پلار جانه مونږ رښتیا وایو. که تا ته یقین نه کیږي نو مونږ سره لاړ شه وګوره. بیا بیټو چیټو او د پلار کور نه روان شي. دلته د یو ونې په خوا کې پټ شي او میټا ته ګوري چې یو ګاک راشي. روجانه سیوان او کیلې څنګه ورکوي؟ کیلې 300 روپۍ درجن او سیوان 1500 روپۍ کیلو. چې رمضان راشي ستاسو په شانتي خلک دا فروټ ډیر زیات قیمت کې. مونږ غریبانان خلک به دا میوه څنګه الو؟ هیرور جان همدغه ریټې ده. که والي واله او که نه یالي نو دلته نه روکشه زما مازغه مه خوره. روجانه ما سره 100 روپۍ هم دي. د دې یو سیو راکا. دا واله نیم سیو دغه کیږي دې سره. چې دا واوري نو پلار ته ډیره زیاته غوسه راشي او دا 3 واړه میټا ته راشي. ها میټا ته داسې حرکتونه کوي. پلار جانه نو ما څه کړي دي؟ ته دومره قیمت فروټ خرڅوي. زما خواږه پلاره زه خو په ډېرې ایماندارۍ سره ډېر ارزان قیمت باندې خرڅوم. एकदम چپ شه. ما هر څه په خپلو سترګو ولیدو. ته څنګه مسلمانې؟ مسلمانان خو هغه وي چې په دې میاشته کې هر څه ډېر ارزان قیمت سره خرڅ کړي. خو تاسو چې دا میاشت ووینئ نو هر څه ډېر زیات قیمت کوي. هغه خوران غریبان خلک به دا څیزونه څنګه الي؟ ورک شه دلته نه. بیا میټا دلته نه لاړ شي. وګوره بیټو او چیټو دا د رمضان میاشت مونږ سره یو میلمانه وي. په دې کې چې څومره ښه نیکۍ کوی شي نو وی کوي. شابه دا فروټ ټول په غریبانانو باندې تقسیم کوي. بیا بیټو او چیټو دغه فروټ د الله په نوم باندې په خلکو باندې تقسیم کړي. نو زمونږ اوریدونکو مونږ ته هم په دې میاشته کې ډیر زیات نیکۍ ګټل پکار دي نه چې پیسې. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري څنګه وه. مننه.